بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون درنو قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن شنبه د 1445 هجري سپوږمیز کال د سفر میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1402 هجري لمریز کال د وږمې میاشتې 18 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. و هرات ولایت ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین سفر او د فرهنګیانو د ستونزو پر حل ټینګار. د اسلامي امارت له لوري د قانون استخراج تړون لاسلیک څخه د هرات خلکو هرکلی. او د یو پلاوي له لوري د تیلو پلورونکو اټیو څخه څارنه. اوس هم ستاسو پام راړوم بشپړ خبرونو ته. زه محمد ولی عمري یم. یوه ناسته د اطلاعات او فرهنګ ریاست په تالار کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین د رئیس آمرانو مدیرانو او کارکوونکو په شتون کې جوړه سوه. د اطلاعات او فرهنګ رئیس په خپلو خبرو کې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت څخه وغوښتل چې له بېلابېلو برخو لکه هنرمندانو، لیکوالانو، د موزیمونو او تاریخي ابداتو په رغونه او ساتنه او د لرغونو اثارو د غصب د مخه نیولو په برخه کې مرسته وکړي. د اطلاعات او فرهنګ معین هرات د هیواد د فرهنګي پلازمینو په توګه یاد کړ او د دغه ولایت خلکو ته د بېلابېلو فرهنګي برخو کې د ستونزو د هوارۍ ډاډ ورکړ. نور حال په چمتو کړي راپور کې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین په حضور کې غونډه جوړه سوه. په دې کتنې کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ټولو امیرانو، مدیرانو او کارکوونکو په ګډون جوړه سوې وه، د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس و هرات ولایت د فرهنګ او هنر و معین ته ښه راغلاست ووایه او له هغه څخه یې د دغه ولایت د هنرمندانو، لیکوالانو د تاریخي اثارو د ځمکو او سیمو د ترمیم او له منځه تلو مخه نیولو کې ورڅخه د مرستې غوښتنه وکړه. ما انجمن خوشنویسان و خطاطان رو داریم در هرات باستان که غریبترین، مظلومترین و بی‌ادعاترین یک قشر است که متاسفانه در طول سنوات گذشته هیچ وقت دولت‌های قبل دست از اونا رو نگرفته بودند و فقط به عنوان شوی تبلیغاتی هر بزرگواری که از کابل تشریف می آوردن 4 تا تابلو را برای نمایش میگذاشتن و می بردن. مردم انتظار داره در نظام امارت اسلامی افغانستان برای خوشنویسان، برای خطاطان ما که بعضی‌ها نمونه خط از اونا در افغانستان و در منطقه بی‌نظیر هست، اونا برای اونا بازاریابی شود، نمایشگاه خط در بعضی کشورهای مثل ترکیه دایر می شود، دوستان خطاط ما در اونجا اشتراک داده شود و از تابلوهای نفیس از اونها استفاده اعظمی صورت بگیرد. از برکت همین زعامت واحد است که یک قطب قدرتمند جهان هم در میدان کارزار و جنگ و هم در میدان سیاست و دیپلماسی به نزد افغانهای پا برهنه و شکم گرسنه زانوی ذلت نهاد و به شهامت آزادگیشان اعتراف کرد. اگر هرات در لیست میراث‌های جهانی ثبت بشه، بر علاوه از اینکه به ما مفیدیت‌های دیگه داره، از لحاظ اقتصادی ما میتونیم بسیار جذب درآمد داشته باشیم. گردشگرای داخلی و خارجی میتونیم جذب کنیم و بر علاوه از اینکه میتونیم که مصرف آبادهای تاریخی رو خود کفاف کنیم، در بودجه ملی هم حتی شاید ما بتونیم کمک بکنیم. په همدې حال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین وایي چې هرات د فرهنګي اثارو او ارزښتونو د لرلو له پلوه ځانګړی ځای لري او د هنرمندانو، لیکوالانو د ستونزو د حل او د فرهنګ او هنر د پیاوړتیا لپاره به هلې ځلې دوام ولري. موږ راغلي یو په همدغه درد او په همدغه فکر باندې چې د هرات تاریخي ابدات، تاریخي عظمت، تاریخي سیمې او د هرات هغه فرهنګي دوایر هغه نور رشد ترقي ورکړي او دا به موږ له ځان سره انشاءالله تعالی مرکز ته وړو. په دې به یو باندې به سوچ او فکر کوو او انشاءالله تعالی ښه نتیجه به پرې مرتب کیږي. په همدې حال کې د جمعې په ورځ د فرهنګ او هنر معین د یو پلاوي په مشرۍ هرات ولایت ته
د هنر او فرهنګ د بیلابیلو برخو د ستونزو د څیړلو او حل په موخه سفر وکړ. په هرات کې د اقتصادي چارو کارپوهان په هیواد کې د اسلامي امارت لخوا د څو کانونو د استخراج د تړون د لاسلیک هرکلی کوي. د دوی په وینا د کانونو استخراج د کاري فرصتونو د رامنځته کولو ترڅنګ د هیواد د اقتصادي زیربناو په پراختیا کې مهم دی. د هرات ښاریان د اسلامي امارت له دغه اقدام څخه د خوښۍ ترڅنګ وایي چې د دغه ډول پروګرامونو بشپړ ملاتړ کوي. نور حال په چمتو کړي راپور کې. څه موده وړاندې د هیواد د کانونو او پټرولیم وزارت د هیواد د 7 سترو کانونو د استخراج چارې ګټونکو شرکتونو ته قرارداد ته وسپارل. دلته په هرات کې د اقتصادي چارو کارپوهان د اسلامي امارت د چارواکو د دغه اقدام د ستاینې ترڅنګ وایي چې د کانونو استخراج د زرګونو کسانو لپاره د کار د زمینې د رامنځته کولو ترڅنګ د اقتصادي بنسټونو په وده کې هم اغیزمن دی. خوشبختانه وقتی که امارت اسلامی آمده با قاطعیت تصمیم میگیره و معادن استخراج میکنه و با قرارداد میده و منبع بسیار قوی پولی را به دست آورده که باعث تمویل بودجه عادی و انکشافی میشه و این استخراج معادن در پهلوی از که ایجاد شغل میکنه برای تقویت اقتصادی افغانستان نقش ارزنده داره و به خصوص کشورهای بزرگ از منطقه و جهان هم اینجا آمده سرمایه‌گذاری کرده. د هرات یو شمېر ښاریان په داسې حال کې چې د بنسټیزو پروژو د کار له پیل څخه د ملاتړ د اعلانولو په ترڅ کې وایي چې په هیواد کې د امنیت او سولې په ټینګښت سره د کانونو د استخراج لپاره زمینه برابره شوې ده. استخراج معادن میتونه باعث رشد و گسترش سرمایه‌گذاری در کشور بشه، به نحو زمینی کار برای جوانان مساعد بکنه، عواید دولت ما را افزایش بده و به نحو ما به رشد و خودکفایی داخلی برسونه. کار نیک، کار خوب، کشور ما پیشرفت میشه، پیشرفت میکنه، اقتصاد ما خوب میشه. د هرات والی چې د هرات د غوریان ولسوالۍ د اوسپنې د کان په ګډون د څو کانونو د قرارداد د لاسلیک په پروګرام کې له ګډون وروسته دغه ولایت ته راستون شوی د دغه کان د اقتصادي اهمیت په اړه وایي. عقد قرارداد در بدو اول شاید 30 سال، ولی آنچه که تصور ماست، تصور دانشمندان در مسائل تکنیکی و مسلکی ماست، بیشتر از 30 سال بلکه 100 سال و بیشتر از او برای جمع کثیری از ملت ما اشتغال زایی خواهد داشت و به سر مسئله اقتصاد هرات و زون غرب و افغانستان تاثیر بسیار مثبت خواهد داشت. د یادونې وړ ده چې له ګټونکو شرکتونو سره د هیواد د 7 سترو کانونو په قراردادونو کې د هرات د غوریان ولسوالۍ د اوسپنې کان او د غور ولایت د سروپو کان هم شامل دي. د نفتو او غازو ریاستونو ښاروالۍ، امنیه قومندانۍ، امر په معروف او نهی عن المنکر او په هرات کې د نفتي توکو د پلورونکو د استازي په ګډون یوه پلاوي د تیلو د پلورلو له بهیر څخه څارنه وکړه. دغه هیئت غوښتنه وکړه چې په ښار کې پرچون پلورونکي دي په معیاري ډول پر ښاریانو تیل وپلوري. د دې ریاستونو د پریکړې او د دې ولایت د والي شیخ الحدیث مولانا اسلام جار په منظورۍ د تیلو هر پرچون پلورونکی باید لاندې موضوعات مراعات وکړي. د تیلو د ټانک څخه باید 250 متره لرې وي، په خپل دکان کې د اور وژونکي وسایل ولري، تیل باید د پخلنځي یا فلزي پلورنځیو سره نږدې ونه پلورل سي، تیل باید د استوګنې په سیمو کې ونه پلورل سي، پرچون پلورونکي باید په خپلو اټیو کې ذخیره ونه کړي او په خپل اټیو کې د خالي کڅوړو څخه ډډه وکړي. په یوه دکان کې تیل او غاز ونه پلوري او یو شمېر نور موارد چې تر څارنې لاندې نیول سوي او د یادونې وړ ده چې د دې څارنې په ترڅ کې شاوخوا 10 دکانونه وتړل سول او دا لړۍ روانه ده. کمیټې غوښتنه وکړه چې په ښار کې دې ټول تیل پلورونکي پورتنۍ خبرې په پام کې ونیسي او نافرماني دې ونه کړي، که وموندل شي له سرغړونکو سره به قانوني چلند وسي. په هرات ولایت کې د اسلامي امارت ځواکونو لخوا یو تن د الکولي مشروباتو او مخدره توکو خرڅلاو او استعمال په تړاو ونیول سو. د هرات امنیه قومندانۍ له نشي توکو سره د مبارزې مدیریت منصوبینو د پلټنې په بهیر کې یو تن د الکولي مشروباتو او نشي توکو خرڅلاو او استعمال په تړاو یو ځای نیولی. له دغه کس څخه یوه اندازه الکولي مشروبات او نشي توکي ترلاسه سوي او اوس تر څارنې لاندې دي. دغه راز د یاد کس دوسیه د بشپړېدو وروسته به رسما عدلي او قضایي ارګانونو ته ولېږدول سي.
د هرات ولایت د اسلامي امارت د ځواکونو لخوا یوه اندازه نشي توکي عمان کشف او له منځه یوړل شول. د هرات ولایت د کشک رباطسنګي ولسوالۍ امنیه قومندانۍ منصوبینو د دغه ولسوالۍ له اړونده سیمو څخه د یو لړ کشفي عملیاتو په ترڅ کې 6 کیلوګرامه عمان بټۍ چې د نشي توکو په جوړولو کې کارول کیږي کشف او له منځه وړي دي. د یادونې وړ ده چې یوه اجرنده هم د امنیتي ځواکونو لاسته لوېدلې. او د هرات ولایت د کشک رباطسنګي ولسوالۍ امنیه قومندانۍ منصوبینو په دې ولسوالۍ کې یوه نجلۍ او یو هلک له کوره د تیښتې په تړاو نیولي دي. یاد کسان اوس د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې دي. محترمو لیدونکو، اوس هم ستاسو پام راړوم د سبا ورځ د هوا اټکل. ګرانو دوستانو، د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. یکشنبه هرات شهر لمر 4 سلور دېرش تیتۍ 12، غوریان نیمه وریځ 4 سلور دېرش تیتۍ 18، کراخ لمر 4 دېرش تیتۍ 18 او پشتون زرغان لمر 4 دېرش تیتۍ 18. اوس هم یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. و هرات ولایت ته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین سفر او د فرهنګیانو د ستونزو پر حل ټینګار. د اسلامي امارت له لوري د قانون استخراج تړون لاسلیک څخه د هرات خلکو هرکلی. او د یو پلاوي له لوري د تیلو پلورونکو اټیو څخه څارنه. درنو قدرمن لیدونکو، دا و د نن شپې خبرونه چې ستاسو قدرمن حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوڅښتون تعالی سپارم.